صادقه نن راته بیخي خفه ښکارې خیرت خو به وي تا نه خو زه یوه خبره هم نه پټوم تا ته خو معلومات شته چې زما د کوژدې 3 کاله شو اوس مې خو سر راته وایي راشه واده وکړو هو وخت خو ډېر وشو واده وکړو که نه دا خو د خوشحالۍ خبره ده ساحله زه واده څنګه وکړم زه خو د ورځې 200-300 روپۍ ګټم او په دې پیسو باندې لا خپل کور وچلوم نو واده ته پیسې له کوم ځای نه کړم زما خو سر په ما باندې 15 لکه روپۍ ولور ایښی او وایي راته چې په هوټل کې واده وکړو حیران پاتې یم چې څه وکړم یو بدبختي زمونږ په وطن کې دا هم دی صادقه هغه ګورې وروره د دې هم 15 کاله کېږي چې کوژده یې کړی او خو صرف یې ډېرې پیسې ایښی او اوس ورته رواني تکلیف پیدا شوی خو صرف چې خبر شوی چې دا رواني تکلیف لري او اوس خپل د لور طلاق ترې غواړي ساحله څه درته ووایم په افغانستان کې اکثره ځوانان په دې اور کې کړېږي الله دې زمونږ په ځوانانو باندې ورحمېږي زمونږ په وطن کې چې دا بې ځایه دود دستور دی زمونږ د ځوانانو ملاګانې ماتې کړي دي په خور لور چا پیسې اخیستي دا بعضې ډېرې بې حدې پیسې اخلي خو کله چې زمونږ یو ځوان واده وکړي پس له واده نه زمونږ ځوان ټول عمر لپاره خپل ژوند نشي برابرولی